د کابل لویدیځ کې چاودنه شوې. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پلازمینې کابل په لویدیځ کې چې اکثره شیعه میشت دي، نن یو بله بمي چاودنه شوې. د رویټر خبري اژانس دا راپور له مخې د پیښې عیني شاهدانو ویلي ویره ده چې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي وي. تر اوسه د پیښې نور جزئیات نه دي ډاګه شوي او نه هم کومې ډلې د پیښې مسؤلیت منلی. پرون مازدیګر د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د محرم د مراسمو پر مهال د شیعهګانو د ماتم کوونکو په منځ کې د چاودنې له امله د طالبانو په وینا لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د جمعې د ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی و. دا و زموږ د دې وخت خبرونه، تر بیا ښې چارې.